السلام علیکم. په انشاءات کې به سټیکر څنګه لګوو، یا په عکس باندې یا په ویډیو باندې. څنګه چې په دې عکس زه کوم دغسې تاسو په ویډیو کې هم کولی شئ. نو سټیکر به څنګه لګوو، سټیکر به موږ په دې انشاءات کې څنګه پیدا کوو. نو تاسو به اول راشئ انشاءات ته. انشاءات چې کله را داخل کړو، کله چې داخل شئ انشاءات ته، نو دلته به یو عکس راواړوئ. دلته دا لاندې لیکلي دې خوا به لږ لاړ شئ، دغلته سټیکر یې لیکلی تیار. زه به تاسو ته دلته نښه وکړم، دا وګورئ سټیکر. په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. کله چې په دې کلیک واخلئ دلته مختلف سټیکر راځي، تاسو وګورئ. دا دې کې چې تاسو هر یو خوښ وي، مثلا دا لګوئ، دا لګوئ، هر یو چې تاسو لګوئ ستاسو خوښ وي. بس دې خوا راشئ، دغه دویم اپشن چې ووهئ دلته به نور سټیکر تاسو ته راوړي، دا وګورئ. دغه دریم چې ووهئ دلته به نور راوړي، دا وګورئ. مختلف قسمه سټیکر دي، تاسو به لیدلي وي. او دلته تاسو وګورئ لاندې دا فری ډاونلوډېږي هم د انټرنټ په واسطه باندې. دلته ډېرې زیاته نورې هم راځي، تقریبا تر 1000 نه زیاتې دلته لیکلي. دا پاس وګورئ 1000 پلس مور دغه ځای کې لیکلي. بس دغه بل ووهئ، دلته نور سټیکر دا په انټرنټ باندې دی، دا بل وګورئ، دا هم په انټرنټ دی، دا بل وګورئ، دا بل وګورئ، دا بل وګورئ. دا ټول په انټرنټ دی، دا تاسو به ډاونلوډوئ. انشاءالله مکمل معلومات به تاسو ته په بله ویډیو کې په سټیکر مثلا د لګولو په عکس کې یا په ویډیو کې تاسو باید څنګه ولګوئ څنګه ونه لګوئ. بس صرف دونه معلومات ما تاسو ته درکړه چې سټیکر په انشاءات کې څنګه راځي. دغسې چې څنګه ما دلته په دې عکس کې ورکړی، دغسې تاسو په ویډیو کې هم ورکولی شئ. په ویډیو کې هم همدارنګه ورکول کېږي. دا وه د نن ورځې ویډیو. تر بیا مننه، ښه وخت.